د هغه خدای په نامه چې د یوه انسان قتل د ټولو بشریت قتل بولي. ستړي مه سئ. زه ناصر ریشا یم. د نړیوالو اړیکو په باره کې د ویډیوګانو د سلسلې یوه دوهمې برخې ته ښه راغلاست. په تېره برخه کې ما تاسو ته د نړیوالو اړیکو او نړیوال سیاست یو خورا مهم عنصر چې عبارت دی له دولت څخه در وپېژنم. ډېری په دې باور دي چې دا دولتونه دي چې د نړیوال سیاست رخ ورته ټاکي، یعنې دولتونه چې هر څه کوي نړیوال سیاست پر هغه روان دی. خو ځینې بیا په دې باور دي چې دولتونو د پرون په پرتله او په تناسب خپل اهمیت او مؤثریت او اغېزمنتوب له لاسه ورکړی دی او داسې نور واحدونه او لوبغاړي او میدان ته راداخل سوي دي چې د هغو جملې څخه نړیوال سازمانونه، ملټي ناشنل کارپوریشنونه او شرکتونه، دا لوی کمپنیانې او ترهګریزې ډلې، مثلا انجیوګانې لکه د غیر دولتي سازمانونه، دوی هم راداخل سوي دي او په نړیوال سیاست کې او په نړیوالو اړیکو کې یې ځان ته ځای پیدا کړی دی. نو نن راځئ چې د نړیوالو اړیکو یو بل مهم لوبغاړی چې عبارت دی له نړیوالو سازمانونو څخه تاسو ته در وپېژنم. مخکې تر دې چې نړیوال سازمانونه تاسو ته در وپېژنم یو ساده مثال در کوم او مثالونه ډېر ښه شی دي. د چا سر ډېر ژر ورخلاصوي اکثره اوقات. دا یو سړک دی او په دغه محله کې دوی ته مشکل پېښېږي. مشکل دا دی چې د شپې غله ورلوېږي، یو کور شکوي. نو دوی ډېر پریشانه دي، وایي څه شي وکړو. د دغه څلورو کورو مشران دوی سره کښېني او وایي د دې لپاره چې د غله مخه ونیسو راځئ داسې به وکړو چې یو چوکیدار به تنخوا به ورکوو چې پر زموږ کورو باندې د شپې د خوا پیره وکړي. نو وایي تر دې چې مثلا موږ که دا چوکیدار که داسې چې 3000 افغانۍ د کور پر سر اخلي، موږ به ورته وایو چې موږ تا ته 4000 درکوو، خو ته پر دا 400 کورو باندې پام کوه. نو موږ ته به د کور پر سر باندې 1000 افغانۍ رارسېږي. نو یو خو دا دی چې موږ به اقتصادي ګټه وکړو او بل دا دی که سبا غل رالوېدی و دغه 4 کورو ته به نه ورلېږي، چانس به یې د دې کورو د غلا لږ سي، مثلا دغه کور ته به ورځي، دې ته به ورځي چې هغه چوکیدار نه دی پر ولاړ یا مسؤلیت نه لري د ساتلو. نو په دې کې دوی دا ګټه کوي. ډېره ښه خبره ده. په اتحاد او اتفاق کې خو طبعا ګټه شته. دوی وروسته وایي ښه چې دا دی د امنیت مشکل غم خو مو وخوړی، نو د دې بعد راځي داسې به کوو چې دا سودا به هم مثلا خرید به په ګډه کوو، عمده به دا خوراکي توکي فرضاً رانیسو او بیا به یې سره تقسیمو، په دې کې به هم ګټه کوو. نو یو اقتصادي ګټه به هم وکړو. نو هغسې هم کوي دی او دا په دې کې هم کامیابه کېږي او فرضاً سبا دا نور کورونه موږ سره یو ځای کېږي، وایي موږ ته هم غواړو چې سره یو ګډ کار وکړو. نو دا ښه خبره ده. خو دا نو نه دی چې دونه ساده هم نه ده. د راګټې سره سره مثلا په دې کې دا بېلابېل افراد دي، رنګارنګ ذهنونه یې دي او مثلا دا دی د یو توپکی دی او ډېرې پیسې هم لري، شتمن دی، د غټ کور یې هم دی، مثلا دی هم یو شتمن کس دی. دوی بیا فرضاً لاس سره یو کوي، وایي داسې به وکړو چې ما او تا به بیا نو که دا نور استعمالوو. فرضاً د چوکیدار په کریا کې به ډېره به ورته وایي دوی څه به ډېره اخلي، دوی به لږ ورکوي. مثلا که دا کورونه یو ځای سوله پر دوی به بیا بله کم شرایط وضع کوي. خو یعنې خپلې ګټې به ډېرې تامینوي. په دغه اتفاق کې، په دغه اتحاد کې به یا په دغه سازمان کې به د دوی ګټې تر دا نورو ډېرې تامین وي، کله په زوره، کله په خوښۍ، کله په رضا. یعنې ټوله یو رقم ګټه نه پکې کوي، خو بیا هم ځینو ته ګټه رسېږي، ځینو ته نه رسېږي، ځینو ته بعضې وخت کې تاوان نه رسېدلی شي. ښه، دا مثال به یوې خواته کښېږدو. اوس به راسو نړیوالو سازمانونو ته. له بابا آدمه تر دې دمه انسانان چې په جنګو اخته دي. کله اول بار د واره افرادو جنګونه سره کوله، د سکو د لغتو جنګونه به وه او په دې کې به یې وګټل، بایلول. وروسته چې افراد په قبیلو باندې واوښتله، قبیلو به یو د بله سره وهله او بیا وروسته ملتونه جوړ سوله، دولتونه پسې جوړ سول، دوی هم جنګونه سره کول. دولتونه هم دغه جنګو اخته دي او هېڅ وخت کله یعنې کله زیات کله ډېر دغه جنګو لړۍ روانه ده. خو په 20مه پېړۍ کې د بشر په تاریخ کې یوه نوې پېښه وسوه. هغه څه شي وو؟ هغه دا و چې خورا ډېر انسانان ووژل سول د جنګو له کبله. دا په دې معنی نه چې جنګونه ډېر وه د شمېر له لحاظه، دا په دې معنی په دې خاطر چې دغه په کومه ناوه چې د یو بل سره وژله، هغه د وژلو ابزار یې بېل سول. مثلا بیولوژیکي وسلې پیدا سولې، اټومي وسلې پیدا سولې. نو د انسانان
په خپل ټول تاریخ کې دونه نه وه مړه سوي لکه په 20مه پېړۍ کې چې مخصوصا په اولو دوهمه نړیواله جګړو کې مړه سوله. مثلا یو عادي مثال یې چې پر هیروشیما او ناګاساکي د اټوم بم اچولو یو انسان ولاړېږي په تیاره کې او بم غورځوي پر یوه ښار باندې په یوه دقیقه کې یو انسان 100,000 انسانان تقریبا کم و زیات په یوه دقیقه کې له منځه وړي. دا د بشر په تاریخ کې څاري نه درلودې. دا پیښه چې وسوله دغه کم د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته هغه کم ګټونکي چې وه د غربي هېوادونه دا لوی لوی لکه انګلستان و فرانسه و امریکا و دوی ویل چې سره د دې لپاره چې یو بل نړیواله جګړه نسي پیښه یو درېیمه نړیواله جګړه نسي پیښه راځي چې داسې په ګډه کار سره وکړو سره کښېنو او د هغه ورځ څخه دوی سره کښېنستل او یو بل واحد د نړیوال سازمانونو په نامه باندې د دولتونو پر سر باندې دا جوړ شو چې هغه د ملګرو ملتونو دغو سازمان و مثلا اروپایي اتحادیه وه ناټو نړیوال بانک او دا نور دغسې نور سې بیا نو ورځ تر بلې مخ پر ډېرېدو شوله. دلته یوه خبره ده چې وار د واره د نړیوالو سازمانونو د جوړېدو اصلي هدف دا و چې د جنګونو مخه ونیسي او د امنیت دپاره و ډېر. خو وروسته لکه چې په مثال کې هم تاسو ولیدل وروسته نورې ګټې راغلې چې مثلا اقتصادي ګټې راغلې. نو نن چې تقریبا ټول نړیوال سازمانونه لوی هدف چې دی د ډېروي دا دی چې هغه د پیسې دي او د اقتصادي ګټې دي چې دوی په نظر کې نیسي. دوهمې امنیت دی او درېیمې مثلا ځینې ژبني او کلتوري او نور مسایل دي چې راځي سره یو ځای سو. یوه خبره بله چې مهمه ده هغه دا ده چې دغه نړیوال سازمانونه چې نن موږ اورو دا لوی لوی نومونه دا ټوله د 1945 کال راوروسته د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته محصول دی او دا باید څوک په نظر کې ونیسي چې په دغه وخت کې غرب چې و لویدیځ په مجموع کې هم د امریکا او د غربي اروپا دا ډېر د ټکنالوژي له لحاظه د اقتصاد لحاظه دوی په پښو ولاړ وو ملکونه. نو دوی چې دغه کم سازمانونه جوړ کړي دي تر ډېره حده د خپلو ګټو د ساتلو لپاره جوړ کړي دي او یعنې ډېره توجه یې نورو دنیا ته نه ده کړې. خپلې ګټې دا رقم یې عیار کړي دي چې د دوی ګټې تر ډېره حده پورې تأمین وي پکښې کې. که څه هم چې بیا وروسته نورې اتحادیې او نور سازمانونه جوړ شوي دي مثلا په اسیا کې او مخصوصا په دغه برخه کې چې د دغه بدیل دپاره یې جوړ کړي دي. نو په ټولیز ډول باندې دغه لوی نړیوال سازمانونه چې دي دا د غرب ګټې ورساتي. وروسته بیا پر دې باندې موږ ډېر بحثونه وکړو خو د اوس دپاره زموږ دپاره مهمه خبره دا ده د هغو زده کوونکو دپاره چې د نړیوالو اړیکو مضمون مطالعه کوي چې نړیوال سازمانونه چې دي هغه دغسې واحدونه دي چې د دولتونو پر سر باندې قرار لري یا اقلا په پرنسیپ کې پر کاغذ باندې د دولتونو پر سر قرار لري او په نړیوال سیاست او نړیوالو اړیکو کې خورا مهم رول او کردار ادا کوي او زموږ د مطالعې او زموږ د مضمون د مطالعې لپاره دوی د یو مهم عنصر په توګه موږ باید په نظر کې ونیسو. ستاسو د پاملرنې څخه ډېره مننه.